د لږ ساعت لذت دپاره د لږ ساعت خوند دپاره خپل نصیب الله ولې من خفه کوو د لږ لذت دپاره یو 15 منټه د خوند دپاره د جنت د حورو ولې ځان محرومه کوو د لږ ساعت لذت دپاره د خپل مخلوق ولې ختموو د لږ ساعت لذت دپاره خپل خاندان ولې بې عزته کوو موږ خپل مور و پلار ولې بې عزته کوو موږ د خپل نبي سنت ولې په عمل کوو موږ صرف د لږ ساعت لذت دپاره موږ خپل حیا ختمه کړه موږ خپل عزت ختم کړه دا خوند خو لږ ساعت ته دپاره زما وروڼو لیکن رب العالمین هم د همیشه لپاره خفه کړه د رب العالمین دا یې د موږ نه ولې حیا نه راځي زه سوال تا کوم اخر زموږ نه دا خبره چا د ذهن نه وي ایستله چې زموږ یو الله شته دی موږ ته ګوري زه چې پردۍ ښځې ته ګورم پردۍ لور ته لاس وراړتم دا شرم باندې نه راځي چې زما عظیم الله ما ته ګوري که چېرته د دې جینۍ پلار د دې جینۍ رور یا د علاقې یو عام کس ما ویني نو ماله حیا راځي شرم راځي زه زر پټېږم منډه وام سبحان الله د خپل الله نه یېرېږم د خپل الله نه شرمېږم زما وروڼو دا لذتونه ختمېدو واله دي دا خوندونه ختمېدو واله دي څو پورې به موږ د خپل الله نه باغي یو څو پورې به د الله نه موږ بغاوت کوو څو پورې به د الله دې دشمنۍ ته موږ پړې والي ولې موږ مسلمانان نه یو موږ د الله د محبت دعوه نه ده کړې موږ د نبي امتیان نه یو ټیک ټاک یو سړی وایي چې زه نه الله منم الله زما الله نه دی نبي زما نبي نه دی ټیک ته تا ته اجازت دی چې څه کې هغه کوه اخو الله وی فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا تطلع للظالمين نارا احاط بهم سرادقها